الله رب العزت فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما انسانان او پیرانان دا صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړي نو په دنیا کې زموږ راتلل دا یو ډیر عظیم مقصد لري بغیر مقصد په دنیا کې یو انداز شي نشته چې دا یو مقصد نه وي د هر شي یو مقصد وي د دې پنکې د جوړېدو مقصد دا دی چې د خلکو ته هوا ورکړي په ګرمي کې راحت ورسي او د موټر مقصد دا دی چې سړی سفر کوي تر یو منزل پورې ځان رسي د دې سپیکر مقصد دا دی چې د आवाज تر یو ځای پورې ورسي په دنیا کې داسې یو شی هم نشته هغه د کم قیمت والا وي که د زیات قیمت والا وي خو دا یو مقصد ضرور شاته یو مقصد لري اوس دغه دنیا ته انسان راغلی دی دومره عظیم مخلوق الله رب العزت جوړ کړی دی چې اشرف المخلوقات ورته وایي تر ټولو مخلوقاتو اشرف دی اوس دغه انسان څه مقصد دی دا انسان د څه لپاره راغلی اوس کوم دغه ژوند تیروي او د قیامت پر ورځ الله پاک شته کړو نو کدا آیت نه راغلی موږ ورته چې الله تعالی موږ ته مقصد نه وراشو دی چې موږ په هغه مقصد باندې خپل ژوند تیر کړو الله رب العزت په دې آیت کې موږ خپل مقصد راوښوي چې تاسو ما د خپل عبادت لپاره د خپل معرفت لپاره پیدا کړی د تقوا د حاصلېدو لپاره ماته پیدا کړی لیکن نن د دې الټ زموږ ژوندۍ روانه موږ خپل وخت په کوم شانو باندې خرڅو زموږ خپل ژوند چې دی هغه په کوم شانو باندې لګیږي زما د قیمتي ذهن په کوم شانو کې استعمالي شي زما د ښه صلاحیتونه چې الله راکړي دي سوچ راکړي دي دماغ راکړي دي د لاسو طاقت دي د پښو طاقت دي زبان دي هر څه الله رب العزت راکړي دي دا زه په کوم شي کې استعمالوم په دې باندې غور وکړ او دا هغه چې معلومي چې سړی د دې دنیا سترګې پټې سي الته به سړی افسوس کوي خو چونکې نن موږ د دنیا ته رالو اول خو په نور غفلتو کې نن بیا په دنیا کې یو بل غفلت دی چې هغه ته علما لیکلي دي وایي کوچنی دجال یو غټ دجال اکبر دی چې هغه په خپل وخت کې راځي علامات ظاهر شوي دي څه وخت بعد راځي غټ دجال دی چې هغه به داسې فتنې ظاهر کې خلک وګړ په دې ولاړ شي یو خو هغه دجال اکبر دی یو د نن سبا علما او دجال اصغر چې ورته وایي کوچنی دجال چې دی هغه دا ټچ موبایل د ټچ موبایل دا سمارټ موبایل چې ورته وایي دا د نن سبا زماني علما وایي چې دا کوچنی دجال دی دا خلک په فتنو کې مبتلا خلک ډېر په غټو فتنو کې مبتلا هغه اسانه مثال دا دی د شپې یو سړی 15 واره رکشيني یو سړی 3 واره رکشيني چې څنګه د شپې کښېنستې دی اول واره موبایل ته اول توجه چې دا ټچ موبایل دی اول به د موبایل د موبایل طرف ته متوجه کیږي بیا چې راکښېنستې بیا موبایل ګوري ته د چا پکې شو دغه خو مې شو باندې راغلی د چا وایس خو باندې راغلی چا خو پوسټ یې کړی دا شان هر وار چې د کښېني دی بدا کی حالانکه د مسلمان خدا عمل نه دی مسلمان چې په او سار چې دی راکښېني د مسلمان لپاره دا عمل پکار دی چې دی سار راکښېني سنت عمل دا دی چې دی د خپل ګوتی د پسترګو باندې و مش دا سنت عمل دی دا سنت عمل لیکن دې څه کې دا اول اور موبایل ګور چې راکښېنه سي ډایرکټ موبایل وګوري اچھا په دغه دغه خمنی راغلی میسج او بل د مسلمان لپاره دا عمل پکار دی چې مسلمان راکښېنه سي هغه سنت دعا وایي الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور دا دعا د نبی رسول الله ثابت ده د مسلمان عمل خدا او چې اول راکښېنه سي وایي سترګې مشري وایي بیا دا دعا ویلې وایي دا په سنت مطابق باندې بیا راکښېنه سي نن مسلمان په دغه شنی دجال کې دومره مبتلا شو که سړی دی که زنانی دی یعنی دا زما ټول خلک دا مقصد نه چې ګرد خلک ته مبتلا دي دا شي خلک هم ست چې اوس هم په سنت باندې خپل ژوند تیری دا شي زنانی ست چې هغه راکښېني دا دعا وایي هغه په ذکر او په عبادت باندې ودیږي په سنت طریقه باندې په سنت طریقه راکښېني دا شي زنانی اوس هم په دنیا کې ستا دا شي خلک اوس هم ست چې هغه سنت مطابق خپل ژوند تیری خو تقریبا ډیر اکثره چې دی هغه زموږ که زنانی دي که سړي دي هغه په دغه مصیبت باندې مبتلا دي سار چې راکښېني هغه دعا ویری سار اول لپاره موبایل ګوري اول لپاره د موبایل طرف ته توجه په موبایل کې به ته وسه نه نوې شی باندې راغلی دا دومره موږ د سنت ژوند څخه موږ غافل یو د سنت ژوندۍ څخه موږ لري کړو هغه د سنت شایسته ژوند چې هغه څخه موږ لري
سنت عمل دا دی چې د ماستن مانځه بعد فوراً بېدېدل سهار وختي کښېنستل دا سنت عمل دی لیکن نن دغه موبایل دومره په غفلت کې موږ واچول چې مازې دا فیسبوک باندې کوته کښېښوله بیا چې ورته ګورې بیا 1 بجې دا 1 بجې چې د فیسبوک وکتئ دا به د سهار جومات ته بیا څنګه راځي دا سوال نشي پیدا کېدی د صحت دومره طاقت نه لري د خوب نه یې پرېږدي بیا مسجد ته راشي دا د سنت خلاف ژوند دا پر 9 بجې راکښېني د دې د سهار لمونځ هم ولاړئ هغه د موسد چې کوم دی هغه هم په ده باندې راغلی او بل چې دی ټوله ورځ د پریشانۍ سره به مخامخ د سنت مطابق چې ژوند نه تېروي هغه به همیشه پریشان او بل دا دی چې د دې سمارټ موبایل په وجه باندې د دې غټ نقصان دا دی چې موږ د ذکر لمونځ د قرآن پاک تلاوت د دې څخه موږ محروم شو ولې محروم شو نن غیر طاقتو مغرب دا سوچ وکړي چې دا پاکستان یو داسې ملک دی چې په دې کې ډېر استعداد والا خلک شته ډېر مجاهدین والا خلک شته په دې افغانستان دا د مسلمانانو خاص ملکونه دي په دې خلکو کې ډېر استعداد هم شته ذهین خلک هم دي دا ډېر کارونه کولی شي نو راسه د دوی په داسې شي باندې مبتلا کړه چې هغه ټول استعداد ښایسته ذهنونه ښایسته طاقت چې الله ورکړی دی ښه سوچ چې الله ورکړی دی یعنې په دې کې انجینران شته او جدید ټکنالوژي والا شته هغه ټول رالو دا موبایل یې موږ ته رامخته کړي چې موبایل یې رامخته کړي بیا په هغه کې هغه سسته پیکیجان چې ورته وایي ارزانه پیکیجان یې پسې ورواچول هغه چې ورواچول نو غریب یې مبتلا کړي پکې مور خاول هم پکې مبتلا و نو اوس د ده ذهن چې دی هغه ټول په دغه شان باندې ولګېد د سوچ د فکر هغه په موبایل کې بس مبتلا شو او بیا یې داسې پیکیجان بعضې داسې پیکیجان دي چې د شپې د 1 بجې څخه ونیسي تر 8 بجو پورې دومره امبیانې چې دي بیا زه تاسو ته درکوم دا د 1 بجې باندې دوی باقاعده ورته ناست هغه ټیم ته ناست په هغه ټیم باندې بیا دوی هغه شیان ډاونلوډوي په هغه ټیم باندې دوی بیا ګیمونه به کوي د ده چې د خوښې شیان یې کوم هغه دی په هغه ټیم کوي حالانکې په 1 بجې باندې په 2 په 3 بجې باندې د مسلمان عمل خدا و سپی راپورته سوی سجده یې الله ته کړی و الله ته ژړلي و چې الله دغه دنیا ته درالې زه یم ژوند ډېر خراب روان دی زه پریشان یم ما ته دنیا پریشانیانې دي او د الله کلام یې ویلی الله ته ژړلي وی دوه سجدې الله ته کړې وي نن د دغه غفلت په وجه د دې شان خلک محرومه شو تهجد چې دی دا خلکو ته یو ناشنا شی معلومیږي چې تهجد څنګه کوي تهجد یو داسې ما درته دا خبره بعضې خلک منفي سوچ ته بیایي ډېر خلک شته چې هغه اوس هم تهجد کوي الله ته ژاړي اوس هم به د شپې د قرآن تلاوت کوي لیکن زموږ اکثره مجمع چې د هغه دا ده چې هغه په دې غفلت کې ده هغه د 1 بجې پیکیجانو ته په انتظار ناست د 1 بجې پورې دوی په موبایل باندې اخته دي ولې پیکیجان سسته دي بالکل ارزانه په دنیا کې نن تر ټولو ارزانه شی چې هغه د موبایل دغه دی دا ډېر د غټ نقصان سره دې شموږ مخامخ کړي داسې نه دي چې بالکل موبایلونه ختم کړي یو شی نشته کاروباریان خلک شته د سکول کالج والا داسې هم شته داسې کسان هم شته چې هغه ډېره غټه فایده ځینه د کاروبار والا ډېره غټه فایده ځینه یعنې مخکې به یو سړی دوبۍ ته تلي یا شی به یې کتي بیا به یې اخیستی نو چې په وټسپ باندې هغه نقشه ور واستوي هغه یې پراوت دا شی دي په دونه دي د ده د کرایه سفر ګر بچاو دا کوم ښه استعمال هم شته خو ښه استعمال چې سړی کوي هغه لپاره فایده ده زه خبره په بد استعمال باندې کوم د ته چې کوم دا بله پهلو د منفي پهلو چې ده هغه پهلو نن سبا ډېر خلک مبتلا کړي دي ډېر خواص خلک په دې کې مبتلا دي او بل چې دا کم دینداره خلک لګیا دي و شیطان په دې باندې وایي وخاندي چې ډېر غټ مایه یې مې ونیو ډېر غټ ښکار رالی زما په لاس باندې یعنې هغه سړی چې 10 کاله په تقوا کې را تېر کړي وو 10 کاله به په تهجدو کې الله ته ژړل دا شی چې ورته رالی نن د ده د شپې ژړا چې د هغه ولاړه و شیطان داسې باندې خاندي چې ډېر غټ ښکار مې ونیوی او په ده باندې وایي خاندي بیا مولانا رومي رحمت الله لیکلي دي وایي چمګادړ که چیرې د ګټر لاین باندې ناست وي دا خو د هغه کار دی که شاهي باز چې دی د بادشاهانو چې کوم باز دی هغه په ګټر لاین باندې کښېني د هغه دپاره دا مناسب نه دی کافر که فلم ګوري کافر که فوش فلمان په موبایل کې ګوري کافر که په نیټ باندې غلط شیان استعمالوي دا د هغه کار دی دا د هغه دنیا ده د هغه دپاره ده د مسلمان لپاره دا شی نه دی مولانا رومي رحمت الله وایي مسلمان لپاره دا نه دی چې هغه په داسې فوش او په دغه شیانو باندې ځان اخته کړي د مسلمان خو کمال دا و د شپې به ولاړ قرآن به وایي ژړل به نورو کورو ته به موازونه تلو او زنانې به د شپې په مسله باندې پرتې الله ته به ژړل او بل دویمه غټه خبر را درته وکړم چې زموږ د کورو سیستم د دې شي څخه خراب د دې موبایل د وجې سیستم خراب شو هغه څنګه کور والا چې دا هغه په
یعنی اوس په داسې ګیمونه پکې راغلي دي چې هغه ګیم چې ختم نه کې تر څو پورې تا ته نه ډوډۍ خوند درکوي نه د پلار خبره منل خوند درکوي نه د میړه خدمت خوند درکوي نه د خواښې خدمت خوند درکوي هغه ګیم چې تا تر سره پورې رسولی نه هغه ګیم چې دا سړی لګیا شي که زنانه لګیا شي نو هغه د خاوند خدمت خو څومره ضروري دی یعنی نبی علیه السلام وایي د الله بعد سجدې دغه وایي ما به زنان ته ویلي چې خپل میړه ته سجده کوه دومره غټه مرتبه یې لیکن هغه نن د خاوند په خدمت کې سستي په دغه وجه کوي چې هلته د دې کوم شی چې روان کړی دی هغه یې نه دی پوره کړی زوی ته چې ته ورته زویه ورسه د بازار شی راوړه په ده باندې دا خبره بوج شي ولې خو دا هغه ګیم تر سره نه دی رسولی کوم سکور چې دی اخلي کوم نمبر چې دی اخلي تر هغه پورې دی رسېدلی نه دی د پلار خبر په زوی باندې بوج او د خواښې خبر په زور باندې بوج د پلار خبر په زوی باندې بوجیږي نو په مخ کې بیا جګړې راځي او کله کله بچی چې دی هغه ژاړي وږی دی شیدې غواړي دلته مور چې ده هغه په دې شي باندې مبتلا ده ګیم یې تر سره نه دی رسولی دا ګوره دا منفي سوچ ته خلک دا خبر اکثره بیایي زه هغه زنانې شم چې په دې شي مبتلا دي ورنه په کورو کې ډېرې مقدسه زنانې شته ډېرې ښې زنانې شته چې هغه اوس هم اعمال کوي تعجب کوي الله ته ژاړي د هغو خبره کوم چې په دې شي مبتلا دي خپل ځان دې راوګرځوي لوکشنۍ شیدې غواړي په مور باندې ده د شیدې غوښتل دا بوج شي هغه اوبه غواړي په دې باندې بوج شي هغه د بولو تقاضا کوي په دې بوج اخره په لغته وایي چې ته د کومې خوا بیا راغلې یا په غټ پیکیج باندې لګیا دي په خبرو باندې هلک په منځ کې هغه شی غواړي ضرورت دی مور یې په لغته وایي چې بای ته په کوم ځای کې بیا راغلې زما د یو چا سره خبره شو پیکیج باندې لګیا دی سړی دغسې دی سړیان په پیکیج په غټو غټو پیکیجو لګیا دي لاو لګیا دي د چا سره خبرې کوي نو د دنیا ټول کارونه دا شیان په ته باندې بیا بوجیږي دا دته تکلیف جوړوي په دغه وجه زموږ د کورو سیستم چې دی هغه دې شي خراب کړی دی بس سود دومره وکړو موږ چې دغه شی تر خپل ضرورته پورې استعمال زما چې کوم ضرورت دی اوس د ملا د دې شي سره ضرورت چېرته دی د دې شي سره زموږ دا ضرورت دی چې په ایمرجنسي کې ماته یو مسله پیښ شوه هغه د په دې موبایل کې زما سره په یو روډ باندې په دکان کې په یو ځای کې ما سره مسلې پوښتنه وشوه زما سره په موجوده وخت باندې کتابونه نشته زه بل ځای یم چې په منځ کتلی سم دا یو ضرورت دی یا تلاوت چې خلک نن سبا اکثره په موبایلو تلاوت کوي حالانکه د قرآن راخیستل ثواب دی قرآن مچکول ثواب دی قرآن ته کتل ثواب دی هغه د قرآن راخیستل څه موږ محرومه شو نن سبا ولې خو زما سره موبایل دی زه په موبایل کې ګورم موبایل په هغه ټیم کې سړی ګوري چې ته په سفر کې قرآن شریف ستا سره نشته ته په بس کې روان یې یا ته په هغه کې تلاوت کوه صحیح دی لیکن که ته په مسجد کې ناست یې او ته په موبایل باندې تلاوت کوې دا د هغه قرآن سره ډېر سخت ظلم دی هغه نسخه چې پرته ده هغه ثواب څخه ځان محرومه کوي د هغه د مچکولو څخه محرومه شوې د هغه کتلو څخه محرومه شوې په دې وجه موبایل چې دی د دې سم استعمال هم شته چپ استعمال هم شته خو تر خیر شر ډېر دی موږ کوشش وکړو چې دا صرف تر خپل مقصده پورې خالي استعمال کو د خپل ښایسته ژوند د خپل قیمتي وخت دا باید چې موږ د دې سره بچاو کړو او خپل ژوند چې دی هغه په یو صحیح روح باندې روان کړو او خپل بچیان چې دي نن سبا بچیان چې د شپې وبېرېږي ول صاحب دم ورو زما بچی د شپې په خوب کې ژاړي ولې ژاړي خو دا هلته بیا هلته په موبایل کې موټو پتلو ورښکاره کړی دي شیوایه ورښکاره کړی په مختلفو نامو باندې دي دا هغه شیان به لیدلي دي هغه د جناتو شکلونه دي د پیرانانو شکلونه دي د دیو او د بت د دې شکلونه دي هلک چې د ورځې څه ویني د شپې به هغه په خوب باندې ویني هغه به نو خامخا بیرېږي بیا نو مولوي صاحب ته منډه وي چې دم راوکړه په ملایانو باندې ګرځي ملایانو خپله دغه ټکانې ورته جوړې کړي دي په مختلفو کسانو باندې پیسې دي او دغه دي نو چې دا شیان د کوره دا ګند ووځي دا شیان ختم شي نه به بیا ملا ته منډې وایي نه به د زوی د شپې بغارې وایي نه به ستا خوب خراب وي خوب به دې په سکون وي په خپل وخت به راکښېنې او صحت به دې جوړي او پریشانه به